السلام علیکم خو ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار والي آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا طریقه در وښیم څنګه کولی شئ خپل تصویر له مخې څخه د داغونه ورک کړو او خپل تصویرونه صاف او صفا راولو. ملګرو تاسو زما د تصویر مخې صفا راغلی دی، نو همدغه طریقه به نن تاسو ته وښیم څنګه کولی شئ خپل تصویر صفا راولو او په مخ کې څومره داغونه یا دانې څه هر شی هغه ټول پکې ورک کړو. نو ملګرو ډېر ښه خوندور ویډیو ده، د ویډیو تر پایه پورې ګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان هم وهئ تر څو زموږ هر ویډیو ټوله مخکې لومړی تاسو ته در ورسیږي. ملګرو که زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ حمایت لپاره دا لازمي ده تاسو ویډیو لایک کړئ. نو ویډیو به خامخا سره لایک کوئ. اوس زه ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، تاسو ته په طریقه در ښیم. ملګرو دې لپاره تاسې تصویر ډېر ښایسته جوړ کړئ او مخ څخه مو څه داغونه هغه ټول وکړئ او ټول ملګري درته حیران چې دا تصویر مو څنګه جوړ کړ. دې لپاره خاص یو سمپل یو ساده اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور ډاونلوډ کړئ. ملګرو هغه اپلیکیشن نوم ده بیوټي کم، نو دغه څنګه ډاونلوډ کړئ. ملګرو انشاءالله د اپلیکیشن لینک زه د ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم، هغه څخه داسې د اپلیکیشن په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو اوس ورځو اپلیکیشن ته. ملګرو دا اوس دلته نه ورځو ګیلري ته ورځم او تاسو ته هم طریقه ښیم څنګه خپل تصویر ښایسته کولی شو. اوس ګیلري کې خپل یو تصویر انتخابوم او صفا کوم. ملګرو زه به یو تصویر دلته څه انتخاب کړم. دا د ملګرو ما یو تصویر پیدا کړ، دا د ما د ملګري تصویر ده، غواړم چې دا مخ ټول صفا کړم. ملګرو دا سرنځای کې ورته وګورئ ملګرو نور تصویر صفا ده، خو څنګه ده غواړم نور یې هم ښایسته کړم او سپینې کړم، دا رنګ یې ورته جوړ کړم. نو دې لپاره به تاسې هغه اپلیکیشن انسټال کړئ موبایل کې، نو تاسو به راسئ خپل ګیلري ته. نو دا ملګرو شیر آپشن سینې تاسو نو دغه شیر آپشن به څنګه کړو سره وهو. نو کله چې هر کله شیر آپشن وهو نو اوس به تاسو ته داسې انټرفیس راوځي. نو دلته ملګرو بیوټي کم څنګه کوو موږ انتخاب کړو. بیوټي کم رمز انتخاب کړو، موږ ته به داسې ډایرکټ یو بله صفحه راواوړي. ملګرو داسې یو صفحه به تاسو ته راوړي. نو دلته به لاندې راشي دلته لیکلي ملګرو ډراګ، نو دغه آپشن باندې به څنګه کوو موږ تاسو کلیک وکړو. نو دا مو چې ووهو نو ملګرو داسې انټرفیس به تاسو ته راشي. دلته ملګرو تاسو سایز څنګه کوئ کمولی او زیاتولی شئ. زه غواړم په دغه سایز کې کار وکړم ځکه تصویر ډېر لرې ده. نو دا به څنګه ته داسې رازوم کوئ. نو ملګرو داسې هر کله رازوم کړو نو دا به څنګه تاسو ته په د ګوتې خپلې ګوتې په ذریعه څنګه کوئ صفا کوئ. ورته وګورئ ملګرو دا ګوتو ذریعه به څنګه کړو، دا موږ تصویر صفا کړو. ملګرو انشاءالله ورته به وګورو دا تصویر مو ډېر ښه ښکلی راشي. هغه تصویر هم بیا وروسته درته ښکاره کړم او دا به هم وګورئ انشاءالله ملګرو ډېر فرق به پکې وي. نو دا تصویر اوس جوړوم همداسې به تاسو څنګه کوئ ملګرو کوئ خپلې ګوتې په ذریعه باندې. نو دا د ملګرو تاسې وګورئ دا تصویر ما څنګه کړ جوړ کړو. ورته وګورئ ملګرو مخکې څومره ښه صفا راغی. نو دا اوس څنګه کړو ټیک مارک کړو. ملګرو په دې کیمره کې تاسې نور هزار ځانګړتیاوې لري. په دې کې څنګه کوئ دلته رنګ هم ورته چینج کولی شئ. تر څو هر کوم رنګ مو زړه وي هغه څنګه کوئ ورته انتخابولی شئ. نو ملګرو څنګه شو دلته ایډیټ هم پکې کولی څنګه کوئ کراپ کولی هم ورته وګورئ ملګرو دا عکس څنګه شو کراپ شو. نو دلته زه مختلف آپشنونه دي چې د هر آپشن څخه تاسو په خپل په ځای کې کار اخیستلی شئ. نو دې تشریح کول به یو څه وخت ونیسي، ویډیو به غاټه شي. نو ملګرو دا عکس ما صفا کړو. نو اوس به څنګه شو دا به سیو کوو. دا ورته وګورئ باندې سیو البوم به سیو شیر به څنګه وهو. نو دلته څنګه کوو نیکسټ آپشن ووهو. نو دا د ملګرو دا عکس څنګه شو ثبت شو. اوس ورځو بېرته یې ګورو ملګرو څنګه ده هغه اولنی تصویر به هم وګورو چې کوم صفا کړو او دا به هم وګورو چې کوم ډېر صفا راغلی ده. نو دا د ملګرو اول به هغه پخوانی عکس وګورو. دا د ملګرو توګه د مخکې څومره تور غوندې راغلی ده. اوس به هغه نو بل هم وګورو څنګه دا عکس راغلی ده. دا د ملګرو توګه څومره تک سپینې مخ راغلی ده. شا ټوله ځای څنګه ښه صفا راغی او مخ ته هم څنګه شو تک سپین شو او مخ یې ډېر ښایسته شو. مخکې څه داغونه شیان شو هغه ټول څنګه شو ورک شو. نو ملګرو دا وه د مخ څخه د دانو یا هم د داغونو لرې کولو طریقه وه. هیله وه چې دا طریقه مو خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې دا څخه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست الله مو مل شه.